سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته یو صرافي یا ایکسچینج معرفي کوم چې په دغه کې صرف چې څنګه تاسو اکونټ جوړ کړئ، تاسو ته به 50 ډالر درکوي د ټریډینګ لپاره، فیوچر ټریډ لپاره، بغیر له دې چې تاسو ورته ډیپوزیټ وکوئ یا هم په خپله تذکیره یا پاسپورټ KYC وکوئ. نو ډېر اسانه او ساده دي. نو راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، زموږ چینل سبسکرایب، ټلګرام چینل هم جوین کړئ چې لینک یې په ډسکرپشن کې تاسو ته خپل پلی سټور ته به لومړی راشئ. دوستانو د سرچ په برخه کې به ولیکئ 2 بیټ په نوم دغه ډول یو صرافي ده دوستانو. دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ چې مو کړله مستقیم بیا راوازه کوئ ملګرو. راوازه چې مو کړه دې کې به تاسو دوستانو لومړی ځان لپاره اکونټ جوړوئ. دغه کار لپاره به دلته په ساین اپ ناو باندې کلیک کړئ. په دا لومړي کې به ځان ته ایمیل ولیکئ، دوم کې به ځان ته کوډ ولیکئ. زه راځم مثال دلته ایمیل یو دانه ځان ته لیکمه، خپل ایمیل درته ورکوم ورته دوستانو. ښه نو دوستانو ایمیل مو ولیکو، کوډ مو هم ولیکو. کوډ باید داسې ولیکئ چې د انګلیسي لومړی حرف یې غټ وي، حسابي توري 1 2 3 او دغه د اټ یا جي په نوم نښه ورسره وي. بیا دغلته یو آپشن د ریفرل کوډ، دلته باید تاسو لازمي ریفرل کوډ ولیکئ. دی باندې به کلیک کړئ، دغسې یو چوکاټ درته وځېږي. دلته تاسو چې کوم ریفرل کوډ په سکرین غټ وینئ دی څنګ کې، همدا به ورته دوستانو ولیکئ تر څو تاسو ته دا بونس درکړي. زه هم ورته همدا لیکم. ښه نو دوستانو ریفرل چې مو ولیکل، لاندې به په رجسټر ټو کلیم ریوارډ باندې کلیک کړئ او دلته موږ ته اوس یو کپچا راځي. کپچا سکسسفوله. اوس تاسو د جمیل ته یو کوډ ځي، لاړ به شئ خپل جمیل ته دوستانو. زه راځم خپل همدې جمیل یا ایمیل ته. دغلته به اوس موږ ته یو کوډ راشي 2 بیټ لخوا. یو 2 ځلې ریفرش ورکوم. دغه ډول کوډ ده دوستانو. په دې کلیک کوو، لاندې راځو، دلته ګورئ دغه کوډ ده. دا به ځان سره کاپي ونیسو او بیرته به راشو دلته ایکسچینج ته. دلته بیا اوس ورته پیسټ کوو. دغه د پیسټ آپشن و هم دا پیسټ شو. نو ساین اپ سکسسفولي شو. اوکې باندې کلیک کوو. دغه د زموږ اکونټ جوړ شو دوستانو. اوس چې ستاسو اکونټ جوړ شو، تاسو به پورته په دغه سړي غوندې نښه ده، په دغه کلیک کوئ دوستانو. په دغه چې مو کلیک دغلته به ستاسو 50 ډالر ریوارډ درته راشي. که دلته رانغئ لږ انتظار وکړئ، یو 2 دقیقو کې دغه ریوارډ تاسو اکونټ ته فعالیږي دوستانو. نو ما فعلا اکونټ فعال کړ، یو 2 دقیقې به انتظار وکړم. دغه ریوارډ به اوس څنګه شي، موږ ته به په دې برخه کې فعال شي. ښه نو دوستانو ریوارډ راته فعال شو. دا ګورئ دلته ما ته میسج هم راغی چې تاسو به 50 ډالر فیوچر بونس ترلاسه کوو. دغلته ګورئ 50 ډالر یې موږ ته ولیکل. نو په همدې مای ریوارډ باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. چې په دې مو کلیک واخیسته، دلته به اوس تاسو ریوارډ تاسو ته موجودي. زه د بونس په برخه کلیک کوم. دلته ګورئ 50 USDT ریوارډ موږ ته موجود ده. نو دغه دوستانو بالکل وړیا ورکوي. صرف یو مشکل لري دوستانو، هغه ده چې دغه ریوارډ باندې چې کله موږ ټریډ وازو، یو ایکس نه ډېر نه وازیږي، او بل همدا چې 40 ساعته دا ټایم لري دوستانو. 40 ساعته وروسته اتوماتیک په دې چې موږ کوم ټریډ لګولی هغه خپله بندیږي. دغه یو مشکل لري. ښه اوس په دې څنګه ټریډ لګولی شو؟ دغه کار لپاره به دلته د یوز په آپشن باندې کلیک کوو. دلته به دا ټیک ووهو، اوکې به وکړو. دلته موږ ته دا ډول صفر راځي. دلته به دا کنفرم ووهو دوستانو، نیکسټ نیکسټ او نیکسټ. بیا به نیکسټ ووهو، بیا نیکسټ، اوکې به یې کړو. دا د صفر راغله. نو اوس به په دې باندې موږ دلته ځان ته ټریډ راواز کړو. لومړی به ځان ته کوین، داسې یو کوین تاسو انتخاب کړئ چې هغه دوستانو ډېر لاندې او بره ځي. مثال داسې یو کوین انتخاب کړئ چې د هغه نوسانات ډېر زیات دي، چې تر څو تاسو ته ګټه درکړي زیاته. مثال په ډول ډاج کوین واخلئ، بل واخلئ، داسې کوینونه واخلئ چې هغه ډېر جګ او ټیټ کېږي. لکه ویف کوین واخلئ. په دغو کوینو پوزیشن واز کړئ، ځکه دغه 40 ساعته ټایم لري. نو په 40 ساعتو کې دا ډېر لوړ او ټیټ ځي، نو بیا تاسو ته ګټه او ضرر ډېر درته راځي. نو دغه دوستانو 50 USDT ریوارډ و چې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. اوس څنګه پې پوزیشن وازیږي، پوزیشن د وازولو لپاره هم سیوز مو ووهه. دا ګورئ دلته خپله راځي. لومړی به کوین انتخاب کړئ. نور هر څه خپل اتوماتیک انتخاب دی، صرف اوپن لانګ، اوپن شارټ. سیار یو پوزیشن غواړئ، دلته به پې راواز کړئ. 40 ساعتو لپاره ستاسو پوزیشن درته وازي، لکه په دې ډول چې زما ګورئ ما پوزیشن راواز کړ، 2 ډالر ګټه کې هم یم. نو 40 ساعته به ستاسو پوزیشن وازي، او دلته چې تاسو ته دا ټایمر لیکلی، دومره ټایم وروسته ستاسو پوزیشن اتوماتیک بندیږي او ګټه او تاوان یې ستاسو اکونټ ته اضافه کیږي. نو دغه دوستانو د دې ټوټال کار و. نور نه پکې هېڅ څه نشته، نه پکې KYC شته، نه ډیپوزیټ. یو دانه بله برخه هم لري دوستانو چې د هغې نه هم تاسو ته روزانه 10 ډالره فیوچر ټریډ لپاره درکوي. هغه به کوم ځای نه موږ ترلاسه کوو. هغې کار لپاره به تاسو دوستانو بیرته په همدا پورته کلیک کوئ. دلته به دا ریوارډ هب باندې کلیک کوئ.
دلته دوستانو یو ډول ټاسکونه دي که چېرته تاسو غوښتي بیا هغه هم تکمیل کولی شئ او تاسو ته اضافي بونس درکوي. دا صفحه چې تاسو ته واضح شوه دلته به تاسو د ایډوانسډ ټاسک باندې کلیک کوئ. دلته ګورئ دوستانو د ډیلی 10 USDT تاسو ته درکوي، خو دلته تاسو ته شرط ده چې شرط یې پوره کړئ ډیلی دا 10 USDT د ټریډ لپاره اخیستی شئ او فکر کوم چې دا په غټ ایکس کې لګیږي. نو دلته ګورئ ډیلی ده دا ټاسک خو لومړی یعنې ډیلی روزانه اخیستی شئ. د دې شرط چې دا ګورئ دی وایي چې تاسو ډیلی 200 USDT څنګه کوئ دوستانو 200 USDT ډیپازیټ وکوئ. ګورئ 200 USDT ډیپازیټ وکوئ، موږ تاسو ته 10 USDT د فیوچر ټریډ انعام درکو. دغه چې ده بیا دوستانو 200 لومړنیو کسانو ته روزانه ورکوي، یعنې کله چې د شپې دوستانو 12 بجې نه ټایم پوره شي نو 9 ورځ حسابېږي. نو د شپې په 1201 دقیقه کې که تاسو 200 USDT دې ته ډیپازیټ کوئ دا 10 USDT بونس تاسو ته درکوي او خپلې 200 USDT هم کولی شئ بیرته ترې ولېږئ. سبا شپه 12 بجې بیا چې ورځ نوي کېږي بیا یې ولېږئ، بیا د 10 USDT بونس واخلئ. البته دا د هغو کسانو لپاره ده چې لږ رسک مني او پیسې ورسره دي، او که تاسو نه پیسې لرئ او نه رسک منئ نو د دې څخه تیر شئ او صرف یو دانه اکونټ جوړ کړئ او 50 ډالره ترلاسه او په هغه باندې خپل ټریډ واسکئ او ګټه پرې وکوئ. هغه دوستان چې په ټریډ نه پوهېږي وایي موږ په ټریډ نه پوهېږو، زما چینل ته داخل شئ دوستانو. زما چینل ته چې داخل شئ دغه د ویډیوګانو برخه به کلیک کوئ، آخر ته به راشئ. آخر کې ما تاسو ته 9 ویډیو د ټریډ د زده کړې اچولي چې کولی شئ مکمل په ټریډ یاد کړئ او تر دې حده یاد کړئ چې یو شی کولی راشئ په دغه بونسونو ټریډ وکوئ او ګټه واخلئ. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده ستاسې د خوښې وړ ګرځي.